أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درنو قدرمنو مشرانو حاضرینو سامعینو زمنګ استاد نننۍ موضوع آثار الذنوب آثار المعاصي. انسان ګناونه کوي د انسان نه ګناونه وشي دا ګناه څومره اثر په دغه انسان باندې لري. ګناونه کول یا د ګناونو آثار په انسانانو باندې بنی آدمو باندې دا څومره آثار دي.
آیا اثر لري او کنه لري؟ ورونو دا موضوع دا په اوسنی عصر کې دا ډیره مهمه موضوع ده، ځکه دی وخت کې به داسې انسان نه چې دغه نه ګناه نه کیږي، دی وخت کې به داسې انسان نه چې هغه نه خطا او سا ونه کړي. او دا چې ګورو موږ او تاسې نن دا چې څومره اکثریت دی، دا څومره خلق ناروا کوي، دا څومره خلق ظلم کوي، دا څومره خلق زیاتی کوي، دا څومره خلق فسق و فجور کوي، دا څومره دنیا د ورانېدو په طرف باندې روانه ده، دا څومره غلط حرکات او سکنات موږ او تاسې ګورو، زموږ او ستاسو په نظر راځي، دا ټول د ګناهونو اثار دي. دا څومره مصیبتونه فتنې چې د څومره فتنو کې دا خلق مبتلا دي، دا مسلمانان پکې مبتلا دي، څومره عذابېږي، څومره امتحانونه پرې راځي، دا په څه؟ دا د انسانانو د ګناهونو د وجې، دا څومره آثار لري، دا څومره غلط عواقب لري. ورونو انسان نه چې کله ساوه وشي او ګناه ترې نه وشي، نو حدیث کې راځي د ابو هريره رضی الله تعالی عنه نه حدیث روایت چې دغه انسان په زړه کې یو تور داغ وشي. ان المؤمن اذا اذنب ذنبا، مومن مسلمان چې کله ګناه وکړي نو د هغه په زړه کې تور داغ ولګي، نو که چیرې توبه وباسي، پښیمانتیا ښکاره کړي، الله ته رجوع وکړي چې یا الله ما د خپل ځان سره زیاتی کړی دی، ظلم مې کړی، ما نه زیاتی وشو، نو ثقل قلبه، زړه صفا شي، بیرته هغه تور داغ ورک شي. وان زاد، که چیرې دا توبه ونه باسي او نوره ګناه وکړي نو زادت نقطه سودا، هغه تور داغ چې لګېدلی دی هغه زیات شي. نورونه الله دې معافي کوي، دې ګناه کوي او تور داغ زیاتېږي، دې ګناه کوي او تور داغ زیاتېږي، تر دې چې د زړه ونیسي، زړه کې سپین داغ سپین ځای ورک شي، ټول تور شي. نو چې کله زړه د یو انسان تور شي، سپینوالی ترې نه ختم شي، بیا په هغه باندې د خیر خبره تاثیر نه کوي. کلا بل ران علی قلوبهم، قرآن کې راځي چیرې داسې نه ده، د دې په زړونو باندې مهر لګېدلی دی، خبره بیا اثر نه کوي، نو بیا مسئله د ختم القلب جوړ شي. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم. اول سپاره کې رب العالمین فرمایي ورونو چې الله پاک مهر لګولې ده د دې پزړو باندې، د دې پزړو باندې رب کائنات مهر لګولې ده، پسترګو باندې فرد راغلي دي، نو دې باندې د دینی خبره قران او سنت څخه قسم تاثیر دې باندې نه کوي، نو ځکه ایمان هم نه راوړي. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم، هغه کسان چې کفر کړي دي کافران دي، معاند کافر دي، نو برابر خبره دا کو
د الله د عذابونو نه ویری نصیحت وتکه او کې نه کې لا یؤمنون ایمان نه راوړي ولې زړه کې سپین ځای نشته الله دې زمونږ استاد زړونه سپین او صفا کړي په زړه کې ټول تورواله ده ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه سترګو باندې فردي دي بس ورن کون به خبره به تاثیر نه کوي دا د سوجه د ورونو دا د ګناونو آثار دي حدیث کی راضی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت وی حجر اسود دا د جنت نه راغله کوم ځای جنت دا سپینو لکه په یو شوده تک سپینو دا اوس چې موږ او تاسو ګورو الله دې زموږ او تاسو نصیب پکې وکړي کچا لیدلې حجر اسود او ته معلوم دي چې تور دی کچا نه لیدلې الله دې داغه قسمت پکې وکړي الله دې زموږ او تاسو داغه دیدن دوباره وکړي دا حجر اسود تک سپینو د په یو پشانته د شودو پشانته دا اوس تک تور دی ولې حدیث کی راضی وسودته خطايا بني آدم دا د بني آدم ګناونو تک تور کنه سپینو د پيو نه سپینو د واورې نه سپینو خدا چې تک تور ښکاری دا د انسان ګناونو د وجه دا د بني آدم د ګناونو د وجه نه تور شو نورونو ګناه دون اثر لري چې سپینه کمره توري انسان نه چې بار بار ګناه کوي بار بار ګناه کوي خیر خبره په باندې اثر نه کوي او چې کله انسان نه ګناه وشي او توبه وباسي بار بار دینی محافل ته حاضرېږي دینی مجالس ته حاضرېږي وعظ او نصيحت ته حاضرېږي یو خطبه بل خطبه د جمعې هغه لراضي خبري اوري دی باندې اثر کوي دی باندې څه کوي بیا اثر کوي نیک اعمال هم اثر کوي انسان باندې ورونو دا سه آثار لري دا سه غلط عواقب لري چې هغه جنت چې رب العالمین پکې څومره نعمتونه پیدا کړي زمونږ استاد نیکه حضرت آدم علیه السلام د جنت نه ولې وځي دا الله امر تطبیق شوی نه الله وتعالى ولا تقرب هذه الشجره دی ونه لمو ورځه دی ټول جنت کې آدم علیه السلام ګرځا تا ته ازادي ده چې څه کې پکې وکا خو رب العالمین د یو شي نه منې کوي چې دغه ونه لبنه ورسي بس شیطان دوکک دا الله امر نافذ نشورونو دا الله د امر مخالفت راو آدم علیہ السلام ولې تنجدي شو داغه عواقب څه شو شیطان په داسې طریقه ولا راځي داسې طریقه دوکه کوي پس پینه ګیره خاصه شکل صورت کی ورته وی یاد لرا آدم علیہ السلام دیونه تکته نږدې شو خام خابت وکړونه کی د دې دوه خالی نه ده یبا پرشتہ د نه جوړي آیا به د جنت کې همیشه پاتې کیږي څومره دوکه ورکی
فوسوس لهم الشیطان، نو شیطان ملعون هغه ته وسوسه واچوله او ورته وی فرمایل چې ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره. آدم علیہ السلام رب کائنات ته دې وننه نه یې منې کړې مگر دو کارونو د وجنا. اما ان تكون ملکین او تكون من الخالدین. نو کداونه دې وخړل نو یا به تانه فرشته جوړ شي یا به همیشه په دې جنت کې پاتې کېږي، جنت کې به همیشه پاتې. ورونو هغه آدم علیہ السلام چې الله فرشتو ته امر کوي چې دی آدم علیہ السلام ته سجده وکړي، څونه شیطان کار کوي. فرشته په دې مأمور دي چې د آدم علیہ السلام ته سجده ولګي، سجده او به دې ته څه وایي وسوسه او تغرض فرشته بدن جوړ شي. من هر انسان د هر مؤمن دا تقاضا یې داغه د یقین چې یاره زه یو فرشته نورانی مخلوق وایي فرشتونه ګناه نه کوي، تمنا لري. علما وایي دیندار او متدین انسان متدین انسان د فرشتو نه بهتر دی. نورونه دغه عواقب څه شو؟ ووزه د جنت. شیطان ته الله امر وکړ چې آدم علیه السلام ته سجده وکړه. شیطان د الله نافرمانی وکړه، ګناه یې وکړه، خبره ونه منله، خبرې ته غاړه کې نه ښودله، د الله امر یې تطبیق نه کړ. دغه عواقب څه شو؟ قال اخرج منها مذءوما مدحورا. وزه شیطانا رساو ذلیله د جنت نه وزه، تا د فار نه دی مناسب ان تتکبر فیها چې جنت کې ته تکبر وکړي. جنت دی او د رب العالمین امر ته نه نافذه، جنت کې ته ګناه کې نه وزه. بیا ورته څه وایي شیطان؟ یا الله یو درخواست لرم، درخواست لاله قبول کړه، مهرباني وکړه درخواست. رب ما ته قیامت پورې مهلت راکړي. الله ورته وایي چې زه تا ته مې قیامت پورې مهلت درکړم. قال ربي انظرني الى يوم يبعثون. رب العالمین ما ته مهلت راکړه د قیامت ورځ پورې. قال انك من المنظرين. تا ته ما مهلت درکړه قیامت ورځ پورې، بالکل تا ته اجازه ده ګرځه، قیامت ورځ پورې تا ته اجازه میلاو شو. نورونو بیا ورته شیطان په برې توکتې وایي زه خو دې ګمراه کړم، د جنت نه دې ویستم، ازلي بدبخت او رسوا شوم، خو زما د ستا په ذات قسمي چې ستا یو بنده زما نه روغ پاتې شه نو ده، یو بنده رانه روغ نشي خلاصي. رب کائنات زما ډیپټي بدالګي د ورځې او د شپې چې ستا څومره بندگان دي هغې ته به زه د مخکې طرف نه راځم، شا طرفه به راځم، د ښي سیټ نه به راځم او د ګس سیټ ته به راځم. ولا تجد اکثرهم شاکرین. یا الله چې څومره ستا بندگان دي زیاتره خلک به ستا شکریه نه ادا کوي، صحیح خلک به نه جوړېږي، مخکې وروسته شاته یو طرف به رانه خلاصېږي، به زما به دا ډیپټي. نورونو ګناه چې څوک وکړي، شیطان ګناه وکړه، د الله امر یې ونه منه، لاړ ازلي بدبخته شو. دا دومره اثر لري. هغه د څه نه ویسته؟ جنت. او ازلي بدبخته ورسا شو. دا آثار دي د ګناهونو. که انسان نه کله ګناه کیږي هغه باندې اثر راځي.
دا مخکې قومونه چې څومره تباه شوي دي او برباد شوي دي هغه نتیجه څه ورونو د ګناهونه کول توبه نیست الله ته رجوع نه کوله نو د دې ګناه د وجې نه لاړ تباه او برباد شو چا باندې کاڼي ورولې دي په کاڼي هلاک کړي دي الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل ابرهه کافر راغلو بیت الله ورانو سکول الله کور څوک چې د الله کور راني داغه بدغه عواقب لکه د ابرهه ون بیت الله وراني فیلان راوستلی فارسل عليهم طيرا ابابيل واړو مرغان په مسلط غټ مرغمنا چې راځي پنځه کې نيسي نه وړو او معمولی کانی به په پنځه کې نیولې مکوخ کې به نیولې پر غورځول به په قرت کانو باندې هلاک هغه د ګناه نتیجه د صالح علیه السلام قوم وإلى ثمود أخاهم صالح ثمودیانو ته ما حضرت صالح علیه السلام ولیک څه د پاره چې تاسو د الله عبادت کوئ د مخلوق عبادت باندې کوئ دیندار جوړ شئ ورون خبره نه منله انکار کوو ګناه کولا توبه نيست ایمان نه راوړ الله په داسې عذاب راوست چې د زمکې نه په یو جړق راغی زلزله او د فاصله اواز وش نو هغه قوم تباہ او برباد ورونه هغه خاوره زاغي هغه ځای لزتره مخبله په کوم ځای کې دا قوم تباہ شوی دی سیمې خاردار هغه خاوره د سیمې خاردار چافیر دی دا د اردن په حدودو کې په سعودي کې دا ځای سیمې خاردار ته تاو د داغه دننه هغه خاوره کې وسم اثر شته او داغه خاوره چې دی خو کوم جدا ده ټیک ټاکرو خاوره ده خو هغه زیړه ده وسم پکې هغه ورزشته ورونه هغه چې تباک په څه وجه نه وب ورونو یو معمولی شی وب معمولی شی ده ډیر نرمه خو کدا وب یو ساس کې ولاندې او کمر پرته یو ساس کې په دې کمر باندې کی کال چې تیریږي په دې کمر کې لاندې څه کوي اثر پکې کړي سورې پکې کړي یو ساس کې راځي بل لازي عقله کا کمره چې تی په سکانو منه ووا تی په خباندې ووا نه ماتي داغ به نکیږي اثر به نکیږي خو چې دا وب په مسلسل او روزانه څاڅ کې دا وب په لګيږي هغه کمر کې دا وش نور روزانه ګناه کول توبه نه ایستل دا زمونږ استاد چې دا زندگی څنګه ده دا چې وینو دا هله چې ګډ وډ دي دا ولې دا سینیم تنګ دي اطمینان نشته دا د ګناه اثر دي کله چې انسان کې ګناه نه او ګناهګار نه هغه کې اطمینان هغه کې سکون هغه علم چې رب العالمین د انسان درجه په بلندۍ دا د قران تعلیم چې وسړی کوي دغه فرشتي دغه انسان تخپل وزر غوړي دا سړی چې د قران تعلیم کوي فرشتي او په بحر کې مې هغه ته د مغفرت دعاګانې کوي
چې کله ګناه په انسان کې موجوده شي دا قرآن اثر نه کوي ورونو دا علم ختميږي یو سره د علم نه محروم شي هغه د قرآن ته نه یریږي به امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي چې ما خپل استاد ته شکایت وکړ چې صاحب ذهن کې مې کمزوري ده دا مطالعه کوم قرآن تلاوت کوم بس دا مې ذهن کې نه خېلي نه حافظه لمن نه راځي وراته ویل چې ګناونه پرېدا ګناونه پرېدا ګناه او علم دا په یو سینه کې نه جمع کیږي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وما أخفل أستاذ وكيع شكايت وكو چې یاره زما حافظه بده ده حافظه مې کار نه کوي چې شی چې مطالعه کوم او ګورم زما په ذهن کې ناراضي حافظه مې کمزوري شوه نو حضرت وکیع صاحب راته ویل چې ور پام کوه د ګناہوں نه ځان وساته فأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي نو ماته ویل چې علم یو نور دی ګوردار نه دا واحده یو نور دی کوم چې د رب العالمین د طرف ناراضي نو دغه نور او رڼا کوم سینه کې چې ګناه فرته یې هغه دواړه سره نه جمع کیږي انسان د علم نه محروم شو رزق تنگ شي رزق کوم انسان چې فاسق فاجری د خدای کار دی اکثره د روټۍ درکو سره نه لګي اکثره د رزق درکو سره نه لګي الا ماشاء الله چند کسان چې الله غ باندې امتحان کوي تدریجا هلاکی عذابی او تورکی ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فرمای اتهشتمه سفاره کې رب العالمین چې څوک د الله نه ویری چا کې خوف او تقوا خشیت الهی موجود او خوف الهی د کوم انسان پسینه کې داغه پزړه کې موجود او یو سره د خدای نه یریدو نو یجعل له مخرجا الله بغت الله راکولاو کوم سخت کار چې د مخه ترازی کوم لارې د بندي شوی کوم مشکلات سره د مخامخي یجعل له مخرجا الله بو ته مخرج لار کولاوي دا د الله وعده رښتینی ده کوم سره دیندار متدینی او د څه قسم مشکلات را پیدا شي هغه دي او سیلنه به هغه دي ورخطا کیږي نه الله غ تعالی را کولاوي دا د الله وعده ده یو چن وخت مصیبت کی امتحان کی ابتلا کی راشي فاوسیله به نه بیلی ځکه د الله وعده رښتینی ده زمون ایمان ده چې رب کائنات دا په خپل وعده کې وفاق دا الله خبرې ټولې رښتې دي دروغ کې نشته کوم سړی چې د الله نه ویریږي یجعل له مخرجا لا روتکلاوي يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ایمان والاو کده الله نه ویریدل تاسو ته بلاری کولاو کی کما سخت لار دی بند شوی یا کوم ځکه مشکلات دراغلی مخته رب العالمین بدته دغلاری اسانی کی ويغفر لكم ذنوبكم نو کده الله نه ویریدل به ورپسې یو څو جایزې دي اسخت لارم دی واریږي
ګناهونه ته معاف کړي او رزق هم دل درکړي ويرزقه من حيث لا يحتسب دا غزين او رزق ورکړي چې د خیال هم نه ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا څوک چې د الله نه ویریږي الله غته لار آسانه کوي ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ټول ګناهونه رب العالمین معاف کړي ويعظم له اجرا دا اجر زیاتې د چندا ورونه دا د څه دا چې د ګناه نه سړی ځان ساتي ګناه نه ځان بچي هغه دا اثر دی بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب الرؤوف الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورنو حضرت أعمش رحمة الله عليه وعلم دي أغادي وتابعين مجاهد ابن ميجي ده مجاهد روایت کی وإذا إنسان زړه وای دا د کپ د لاس مثال لري داسې د لاس مثال لري وای چې کله انسان نه ګناه کیږي ګناهګار شي دا لاس داسې نیولې یو ګناه وکي او توبه ونه باسي وتراون شي بل ګناه وکړه توبه وینيستله دا بل وتراون بیا ګناه کوي توبه نو باسي ګناه کوي او اخر دا زړه داسې راغون شي بیا هغه باندې اثر طبع الله على قلبي داغه پزړه باندې به الله مغرور دا د څه د وجنه د ګناه اثر دی چې څومره عذابونه دي اثر ګناه ده فبما كسبت ايديكم دا چې څومره د الله جل جلاله تغییرات راولي فبما كسبت ايديكم استاسد د لاسونو د وجه الله جل جلاله پچا ظلم نکي يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي ما خپل نفس من ظلم حرام کړی دی ولیکن تاسو منې مم حرام کړی دی تاسو به ظلم نه کوئ یو بل باندې به ظلم نه کوئ يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم تاسو ټول مخکنی رستنی انسانان او فریان او جنیات یو دشته کې یو غټ میدان کې شی ګناونه کړی او به الله ته وغواړي چې یا الله موږ ته معافي وکړي زه تاسو ته معافي کوم ولا ابالي هیڅ قسم باک نشته ګناه کیږي خو استمرار باندې توبه وباسي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سووا صفوفكم رحمكم الله